ښه راځو چېرته اډوبډیشن ته دغه غږ موږ تاسو څنګه کړلو دلته ارګنایزر ته راوړو تر څو پورې ایډیټ کړو اول باید څنګه وکړو ایډیټ موږ تاسو کې ترسره کړو راځم موږ تاسو د غږ دلته څنګه کړلو راوړو صحیح ده دا چې غږ ډېر غږ د موږ د تاسو څو دی ان منفي څو کې د دېرش کې د موږ تاسو لیول څو آی خیر سره ځو ټول کنټرول ا باید څنګه شي غږ داسې پورته شي صحیح ده د لوی بخښونکي خدای په نامه وکړه غږ دا تم ډېر لوړ دی راځم غږ باید نور هم څنګه شي لوړ شي د لوی بخښونکي خدای په نامه وکړه صحیح ده غږ د موږ تاسو یو معیاري حالت ته ورسېدو اوس ایډیټ اول څه شی دی موږ تاسو غږ باید خپل څنګه کړو ایډیټ کړو د اول سر نه یې ګورو د لوی بخښونکي خدای په نامه وکړه اورېدونکو کلامونه لیکي ځینې مومنې اوس مو پام راوړئ سات خبرونو ته په پیل کې هم د خبرونو ترتیبي د ننګرهار په یو جومات کې د چاودنې له امله 10 کسان وژل شوي د ټاکنو کمیسیون لومړنۍ پایلې به څو ورځو کې اعلان شي د خوست په هوایي ډګر کې لومړۍ الوتکه کېناسته اوس هم بشپړ خبرونه ویان تجزیه شوي ده د ننګرهار هسکې مینه ولسوالۍ پر مهال د شپږو کسانو ته منسوب راوښتې ده د ننګرهار والي بیان عطاالله خلیلي رسنیو ته وویل د هسکې مینې په یو جومات کې د جمعې لمانځه پر مهال د چاودنې له کبله 10 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د لومړنیو پایلو ځل به یوازې څو ورځې او د سپینو او تورو رایو له چاپ وروسته به ژر دغه پایلې اعلان کړي د دې کمیسیون مشره وایي که هر نومان 50 جمع یوه رایه ترلاسه کړي لومړۍ پایله به یې د وروستیو پایلو په معنا وي په همدې سره د خبرونو پای تر بیا ښې چارې اشتباه یې نه وه کړې که نه که هر چېرته اشتباه کړې او مثلا هغه ښه نږدې کوئ سلیکټ کوئ یې ځینې ډیلیټوئ صحیح ده ښه اوس اولین کار دلته چې موږ تاسو پاتې دی د خو دغه غږ چې دی په موبایل کې ثبت کړی کېدای شي ځینې وخت داسې تاسو ته رسنۍ دومره امکانات برابر نه کړي چې وایس ریکارډر شی درکړي چې ورشه ته بیرون خپل هغه ثبت کړه غږ ثبت کړه یو موبایل کې ورته ثبتوئ بیا دغسې یو نایز هغه کېږي ایجادېږي که نه دغسې یو نایز ایجادېږي بیا تاسو څنګه کولی شئ چې دا د مابینه یوسئ راځئ چېرته افیکټ ته په افیکټ کې نایز ریډکشن چیرته دی دغه دی صحیح ده اول ورته چې کپچر نایز یعنی زه غواړم چې دغه نایز اول کمپیوټر ته ور وپېژنم صحیح ده په ده باندې کلیک کې اوکې دا نایز دلته ور وپېژندل شو اوس ورته یم کنټرول ا یعنی ټول سلیکټ کوم هر چېرته چې دغه رقم ته غږ دی ټول ځینې څنګه کړه لرې کړه زه افیکټ ته نایز ریډکشن پروسیس دلته درته ښایي چې دغه دی تاسو څنګه دی هغه نایز دی صحیح ده راځئ افلای هغه غږونه یې څنګه کړل ټول ځنې لرې کړل صحیح ده پرې باندې پوه شوئ اوس څنګه شرار ورک شو اوس راځئ د په خاطر باندې چې تا دغه غږونه څنګه شي یو لیول شي بېرته راځئ افیکټ ته په افیکټ کې امپلیتود چیرته سپیډ ویلیوم لیولر په ده باندې کلیک کې هغه د ده د غږ ښکته والی پورته والی هغه څنګه کې وي څه مساوي کې وي ټول په یو لیول باندې څنګه کې وي جوړوي ګوره ټول یې داسې یو لیول ته برابر کړل فکر هم شته دی یوازې دغه ځینې غږونه چې دی هغه ډېر پورته دي صحیح ده هغه ځینې پورته شول ټول منفي شپږ په خط کې شول ګوره منفي نه منفي شپږ صحیح شو سر پرې باندې خلاص شو یعنې ټول یو لیول کړلو صحیح ده اوس راځم د دوی په خاطر باندې په ځینو هغه کې تاسو که لیدلي وي دغه خطونه دا اوس مونو دی که سټورو دا څه شی دی مونو دی که نه راځم دا باید زه اول څنګه کړم سټورو ته واړوم تر څو پورې غږ ښه ډاډ راشي صحیح ده اوس ګورئ په ځینو هغه کې غږونه کې تاسو لیدلي وي دغه لیول مساوي نه وي یو ښکته وي یو پورته صحیح ده بیا تاسو راځئ چېرته افیکټ ته په افیکټ کې انورټ دا په اپلای کوئ یو څه غږ ته ښایسته عمر کې یو ډاډ یې ویلي صحیح ده تر دې ځایه پورې د موږ تاسو غږ ایډیټ شو صحیح ده اوس په ده باندې کلیک کې راځئ ورته وایئ چې نیو ملټي ټریک سیژن یعنې غواړم چې یو سیژن جوړ کړم د ده غږ دپاره صحیح ده اوس د موږ تاسو خبره چېرته شوه میکسینګ ته شوه چې موږ تاسو څنګه کولی شو دا اوس جوړ کړو ښه د دوی لپاره خو مخکې نه یو مثلا بکګراونډونه ورته انتخاب دي یا نه دي ورته انتخاب صحیح ده راځم چېرته بکګراونډونه ورته څنګه کومه راخلم راځم چېرته
background مثلا بي بي سي باکګراوندونه دغه څلور دانې ټول ورته څنګه کوم دونه استفاده ورته کوم ښه راځم اولنی باکګراوند دلته یې زه څنګه کوم یو اول لرې کوم دوم کې څه شی دی ښه دوم باکګراوند راخلم راځم هر څومره چې د ما باکګراوند دی هغه څنګه کوم زه ورته شوته کوم تاسو عموما که لیدلي وي په سرټکو کې هم یو باکګراوند ورسره لري کله چې بشپړ خبرونه شروع کېږي باکګراوند څنګه کېږي ځینې لرې کېږي زه مکمل باکګراوند هم ورته راوړم دلته صحیح ده اوس پلې کوم اوس دغه غږ څنګه دی دغه څه یو شی دی صحیح ده راځم دغه غږ لږ د په دغه باندې ورسره کوم ځکه چې دلته ځینو باکګراوندو ته به تاسو ګورئ صحیح ده کله چې مثلا د څنګه چې دغه باکګراوند ختمیږي باید د غږ څنګه شي شروع شي او دلته لیول باید د بل غږ ټیټ شي یو که مثلا غواړئ چې ټیټ نشي داسې ورته پورته کوئ چې تر څو پورې په دغه شکل سره ټیټ شي ګوره باکګراوند ټیټ دی که نه دا باید څو شي منفي 14 پیل کې هم د خبرونو شی سرټکي راځي چېرته سی وایي سی نه البته ریزر ټول راخلی شورکټ څه شی و د ما نه یې ویر شو آر دی صحیح ده په ده باندې کلیک کې او بیرته راځي موو ټول ته موو ټول راخلی او دا ورته شاته کوې دا دی چې کله شاته کړلو اوس دا وي د خبرونو سرټکي صحیح دی د خبرونو سرټکي چې راغلل راشه دغه غږ هم که چیرې مثلا ته غواړې چې لرې کوی شي که غواړې چې لرې نه کړې مثلا په ده باندې کلیک کې دلته راځي دغسې غږ لرې کوې تر دغه ځایه پورې مثلا ته هره ځایه پورې چې هغه خو دلته دغه هېڅ ضرورت نه لرم تاسو مثلا کلیک چې په باندې وکړې کولی شي کته پورته یې کړې صحیح ده د ویډیو نه دا اوس نه ده دا د خبرونو سرټک ښه اوس ده د بیا باکګراوند ته پروجیکټ بیا د خبرونو سرټک شروع بیا د باکګراوند سرټک دا نه دا دا اوس ګوره ما باکګراوند پورته کړلو که کته کړلو دا باکګراوند اوس تا کته کړو خو ما باکګراوند کته خو زه دلته غواړم چې دلته یو بل باکګراوند ورم تر څو د خبرونه یې جالب شي نه دا دې که نه دا چې کته پورته کړې دا څنګه کته پورته کړې خو داسې کلیک په باندې وکړه خواته چې کوي صحیح ده مثلا کلیک په باندې وکړي څنګه کېږي کته پورته کېږي اوس راځئ ته چېرته د دوی لپاره مثلا دغه اول څخه دغه غږ څنګه کومه دغه ځنې کټ کوم دغه ځای بیرته راځم موو ټول اخلم دغه غږ اوس آلته کلیک مثلا چې آلت ورته ونیسئ د خپله څنګه کېږي ځینې جدا کېږي دا راوړه دلته ورته واچوه صحیح ده اوس دغه غږ بیرته لږ ورته نږدې کړه ګوره اوس چې کله فلیک کړو ګوره ډېر ځنې لرې وه فکر هم و دا باید څنګه شي ګوره دلته خپله داسې یوه سپینه لیکه درکړه چې ته دومره فاصله دلته لرې داسې چې نږدې که وینئ راځئ چېرته موږ ټول راخلی دا ورته نږدې کوې او د هغو نه وروسته دا یې پسې څنګه کوې نږدې کوې بیا په دغو ځای کې هم تاسو تغیرات ورته راولئ صحیح ده تر څو پورې مثلا نرم ورته راشي او نرم بیرته ځای نه څنګه شي لاړ شي ګوره ګوره یو سرټکی شو ښه په ځینو حالاتو کې بیا ځینې رسنۍ داسې کوي چې بیرته په دغه ځای کې یو هماغه په اول سر کې چې کوم باکګراوند دی بیرته هماغه باکګراوند ورته راخلي زه دا نه لرې کوم صحیح ده کېدای شي ځای ماته په کار شي راځم بیرته دغه اولنی کوم هغه چې زه لرم دا ټول صحیح دغه ټول هلته کلیک راخلم دلته یې ورسره یو ځای کوم او راځم چېرته چې ښه غټ مو ته معلوم شي راځم چېرته مثلا د ښه ورته شاته کوم دا شی هم په کار په درد خوري راځم دا مثلا په دغه ځای کې د دغه ځای نه تر دغه ځایه پورې او راځم دو ته کلیک
منفي 14. دا باید لږ څنګه شي لوړ شي که نه دا اگر چې هلته ما سپلیټ کړو خو بیا کولی شو بله هم ورته واخلو ګوره صحیح ده دا یو سر ټکی صحیح ده راځم دلته څنګه کوم ریزر ټول کټ کوم وی دا بیرته څنګه کوم ځنې شاته کوم اوس دغه د سر ټکي دپاره چې کوم باکګراوند موجوده کړی دا راخلم ګوره په دول سر کې دلته یو شی پاتې دی ګوره په دې باندې ماسې ډبل کلیک وکړئ دلته چې راشئ وینئ دغه اضافي غږ دا څنګه کوئ داسې سلیکټ کوئ ځینې ډیلیټوئ بیرته راځئ چېرته ملټي ټرک ته هغه څنګه شو ځینې ډیلیټ شو څو ورځو کې څنګه شي اعلان شي راځئ دلته بیا اور وایې ریزر ټول راخلی دلته سپلیټ وي بیرته وایي موو ټول صحیح ده دا دغه دوه شورکټونه دي بیرته راځنې دلته دوسه آلت نیسئ دا هم څنګه کوي دلته راوړئ صحیح او دا ورته شاته کوي په دغه ځای کې اوس په دې باندې ډبل کلیک کړئ دغه کوم اضافي غږونه چې دا څنګه کوي صحیح ده دا ځنې زه داسې لرې کوم یا ښه زوم کوي چې ښه دقیق درته معلوم شي تر دغه ځایه پورې تر دا ځایه پورې صحیح ده ډیلیټ بیرته راځم چېرته ملټي ټرک ته ښه دلته چې اوس بشپړ خبرونه شول اوس بیرته بیا د سر څنګه کوو د سر بیکګراونډ ورته راخلو صحیح ده تر څو جالب راشي دا بیا خپله تاسو په ناره تاسو په ذوق پورې علاقه لري چې څومره ښه یې جوړولی شي صحیح ده صحیح ده اوس شیرزاد چې دلته خبره کړې په دغه ځای کې زه څنګه کوم اوڅوم صحیح ده بیرته وی راخلم مو ټول څنګه کوم ځنې شاته کوم اوس راځم هماغه د اول سر بیکګراونډ بیرته بیا راخلم دغه دوه صحیح ده دوهم بیکګراونډ راخلم دا ورته شاته کوم تر دغه ځای پورې ښه دلته چې کله شاته شو موږ تاسو خو ویلي وو چې بیا څنګه کېږي باید دغه دوهم بیکګراونډ دغه سوتینو ختم شي صحیح ده ټیټ شي ګوره دلته بیا هغه اضافي غږ پاتې دی صحیح ده دغه یو دا څنګه کوم داسې سلیکټ کوم ډیلیټوم یې ځینې بیرته راځم ملټي ټرک ته اوس دا لږ ورته نږدې کوم لږ یې ځینې شاته کوم چې څنګه دا خلاص باید شروع شي که نه دغه دوام لیول یې پاتې دی دا بس ټیټ شي باید صحیح دا چېرته نویز پاتې و دلته که نه ښه یې زوم کوې دغه ساحه ده داسې ځینې خلې ډیلیټ صحیح ده موږ تاسو ته باید په اول کې جوړ کړی وای افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د لومړنیو پایلو ځنډ به یوازې څو ورځې او د سپینو او تورو رایو له چاڼ وروسته به ژر دغه پایلې اعلان کړي د دې کمیسیون مشره وایي که هر نومان کنټرول کومه یوه رایه ترلاسه کړي لومړۍ پایله به یې د وروستۍ پایلې په معنا وي په همدې سره د خبرونو اوس دا چې کله مثلا دلته خبرونه خلاصېږي یو سیګنال ورکوو صحیح ده مثلا دغه سیګنال دی په دغه ځای کې دا سیګنال نور زه څنګه کوم لرې کوم ول ځکه ما ته درد نه خوري که نه په دغه ځای کې اور وایم ریزر ټول دلته غوڅوم وي دا یې څنګه کوم ځینې ډیلیټوم راځم اوس ما کار د دغو بیکګراونډ سره دی صحیح ده دا چې کله مثلا خبرونه تر دغه ځای پورې ووایي هغه شی مې هسې ډیلیټ کړ دا کنټرول زیډ
راځم تر دغه ځای پورې ورته وایم چې بېرته باید دی دلته پورته شي. نو راځم دلته دا چې کله تر دغه ځای پورې ورسېږي دلته دا پسې اچوم. صحیح ده. اوس دلته آخري بکګراوند یعنی فاینل هغه چې موږ لرو. صحیح ده. یعنی د خبرونو آخري بکګراوند هر وخت چې مثلا دی په هغه باندې خدای په معنی باندې شروع کړه بکګراوند باید څنګه شي ورسره پورته شي. صحیح نه. هغه آخري بکګراوند دی. صحیح. صحیح. دلته ما دلته اور وایم ریزر ټول وي دا ځینې اولنی بکګراوند ځینې لرې کوم. دلته په دغه ځای کې دا بکګراوند باید څنګه شي بیخي ریزر ټول شي باید وي دا بکګراوند هم ځینې ډیلیټ کړه. سره په باندې خلاص شو. اوس راځم چېرته ګوره دومره شی موږ تاسو کې وکړل. ښه اوس راځم دا څنګه کوم کنټرول A میکس دلته ورته وایم چې انټرسیژن څنګه کېږي ټول څه میکس کېږي. دا چې کله سره میکس شول اوس راځم چېرته فایل ته ایکسپورټ فایل براوز ورته انتخابوم چېرته په ډیسکټاپ باندې په کوم فارمټ کې په MP3 فارمټ کې سیو راځم چېرته سیو اوکې. اوس راځم چېرته پلی کوم یې لوی بخونکي خدای په نامه قدمونه او دونکو سلامونه او نیکې ځینې مو منې اوس مو پام راوړم دې ساعت خبرونو ته په پیل کې هم د خبرونو ترڅکي د ننګرهار په یو جومات کې د چاودنې له امله دشپږو کسان وژل شوي دي. د ټاکنو کمیسیون لومړنۍ پایلې به څو ورځو کې اعلان شي. اوس په هوایي ډګر کې لومړۍ الوتکه کېناسته. اوس هم بشپړ خبرونه ویان ذکري اشرفزاده دا بیا ډېر غواړي. صحیح ده. ډېر دقت غواړي چې مثلا چېرته باید سم موږ تاسو غږ پورته کړو سم یې ښکته کړو. صحیح ده. اوس فقط یوازې ما تاسو ته څنګه وکړل د میکسینګ طریقه وښوده چې څنګه مثلا موږ تاسو بکګراوند ورسره ورکولی شو. صحیح ده. د ننګرهار هسکې مینه ولسوالۍ کې د جمعې لمانځه پر مهال د څلورو لکه اردو خبرونو پای ته رسېدې چارې سره په باندې خلاص شو. دا څنګه و د موږ تاسو میکسینګ و چې موږ تاسو څنګه وکړل د څو غږونو استفاده ورته وکړه. دغه موږ تاسو بیا چې غواړو چې هغه جوړ کړو زیتونو د ډېر دقت کار غواړي چې زوم کوي به هر غږ به د هر هغه څه ته څنګه کوي برابروي تر څو پورې مثلا موږ تاسو هغه بکګراوند او هغه غږ چې موږ تاسو لرو ټول څه په سم اندازه بکګراوند ورکړو هغو ته تر څو پورې څنګه شي خپرونه ترې جوړه شي غږیز. سره پې خلاص شو. اوس خو هغه جوړولی شي داسې یو شی